زه جابر الله نومېږم د ژړۍ د ولسوالۍ اوسېدونکی د سندرې د کلي. موږ کاروبار موږ په خپل طاقت باندې کوو. موږ سره نه مؤسسات کومک کړی نه دولت کومک کړی. پر موږ باندې وچکلي ده. باغونه مګر د لمبې ووالله. مرضونه نشته مګر د لمبې د ګرمۍ د اوبو د نیستۍ برمې مو وچېږي. دا چې دی 1 لیټر تیل په 310 کالدارې دی. د غریبانو وس نه پرسېږي. هندارې نه لري. دلته ورېځې دي. دلته اسمان خړو لګۍ نیولی دی. هندارې اوبه نه راکاږي. ماشینانو تیل د هېچا وس نه پرسېږي. موږ سره نه دولت کومک کړی دی نه موږ سره مؤسسات کومک کړی. موږ سره هېچا کومک نه دی کړی. نو اوس موږ مجبور یو دغه ماتو ګروپ انګور دې راټولوي د عیال دپاره د کور دپاره د وطن دپاره د دولت دپاره نو خدمت یې کوو چې په دغه موږ په کاروبار باندې 1000 کسه اخته دي. 1000 کوره کېږي. په هر کور کې 10 نفره دي. په هر کور کې 10 نفره دي. چې دغه موږ کاروبار ودرېدی دا ټول انسانان دغه سکوت نه د یوې افغانۍ خواري شته نه زندګي شته نه د دولت کار شته نه مؤسسات شته.